د پاکستان ډان ورځپاڼې د پاکستان د صنعتکارانو، صادروونکو او سوداګرو له قبله راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان د ترانزیتي لارو تړل کېدو له امله د پاکستان اقتصاد ته هره ورځ له 4 میلیونه ډالرو څخه ډیر زیان رسیږي. د هغوی په خبره د لارو تړل کېدل یوازې مالی خساره نه ده، بلکې دا وضعیت د پاکستان لپاره ستراتیژیک زیان هم رامنځته کوي، ځکه په چټکۍ سره د افغانستان او د منځنۍ اسیا مهم بازارونه د نورو هیوادونو په لاس ورځي. د پاکستاني تجارتي کړۍ وایي چې د افغانستان لارې د پاکستان لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه تجارتي دهلیزونه دي او د دغه لارو په تړل کېدو سره د سوداګریزو توکو لیږد ټکنی شوی او ګڼ قراردادونه ځنډېدلي یا لغوه شوي دي. بل لور ته د افغانستان اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان به هغه وخت له پاکستان سره سوداګریزې لارې بیا پرانیزي کله چې د پاکستان حکومت د داسې قوي او باور وړ تضمینونه وړاندې کړي چې ورته ستونزې بیا تکرار نشي. د نوموړي په وینا افغانستان نه غواړي چې هر څو میاشتې وروسته دا ډول کړکېچ رامنځته شي او د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنه کړي.